په کندهار کې د تورې شیشو د پاکولو کمپاین جریان لري. مسؤلین وایي د کندهار امنیه قومندانۍ اړوند د ډایاک مدیریت د امنیتي ځواکونو له لوري په کندهار ښار کې د هغه موټرونو هندارې چې په تور پلاستیک پوښل سوي وي او یا په موټرونو باندې غیر قانوني وسایل لکه انتنونه، اشارې او داسې نور شیان لګول سوي وه د یاد کمپاین پر مهال لرې کیږي. د کندهار امنیه قومندانۍ ویان ملا اسدالله جمشید صاحب وایي په کندهار کې د تورې شیشو پاکولو کمپاین راپیل سو. د نوموړي په وینا له دې مخکې یې موټر چلوونکو ته څو ځله توصیه کړې ده چې د خپلو موټرونو هندارې په خپله سپینې کړي او د موټرونو څخه غیر ضروري توکي لرې کړي، چې په وینا یې لا هم ځینې موټر چلوونکي له خپلو وسایطو څخه ذکر سوي شیان نه دي لرې کړي، چې په همدې موخه په کندهار کې د تورې شیشو او غیر قانوني توکو د پاکولو کمپاین راپیل سوی دی. د کندهار امنیه قومندانۍ د ډایاک مدیریت امنیتي منصوبینو له لوري په ښار کې د تورو شیشو لرونکو موټرونو په وړاندې کمپاین جریان لري. په یاد کمپاین کې د هغو موټرونو ښیښې پاکیږي چې د تور پلاستیک په واسطه پوښل سوي وي، همدارنګه چې په موټرونو غیر ضروري وسایل لګېدلي وي ترې لرې کیږي. د یاد مدیریت مسؤلین زیاتوي چې یاد کمپاین یې د امنیت د ښه والي په موخه راپیل کړی چې د ښار په ټولو برخو کې به دوام ولري. ښاغلی جمشید زیاتوي چې یاد کمپاین یې په ښار کې د امنیت د لا ټینګښت په موخه راپیل کړی چې اوس هم دوام لري. د کندهار امنیه قومندانۍ مسؤلینو یو ځل بیا له ټولو هیوادوالو او موټر چلوونکو څخه غوښتنه کړې ده چې د خپلو موټرونو څخه غیر قانوني توکي لرې کړي. د هغوی په وینا د نه لرې کېدو په صورت کې به یې موټرونه اړوندو ارګانونو ته وسپارل